زما دي او پر زینب دې کور ته به د هغه کور څوک نه راځي بس پنج بندې زلفې زنګې دې دانوانا د شیخ د لاسه پرېوتې تسبې دانوانا تا دا جرأت څنګه کړی دی چې د شیرباز خان په معشوقه دی چال خور کړی دی سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو د ژوند په اول ځل د خیبر پښتونخوا یو ډېر ښایسته ښار مردان ته راغلی یم زما پر څنګ باندې د مردان په ښار کې د پښتو ډرامو یو ډېر باکماله اکټر شاهرخ مردانی ناست دی د ده سره د ژوند او د فن متعلق تفصیلي مرکه کوو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې شاهرخ ملګري ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مشي وعلیکم السلام سلام نه مخکې زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم ستا د وطن چینل ستاسو چې ستاسو دونه قیمتي وخت کوم مردان ته راغلی او موږ نه انټرویو اخلي تر ټولو له مخه ماته دا وایه شاهرخ ستا فلمي نوم دی که خپل نوم دی نه چې زما خپل نوم فواد دی کتون ته اوس دا پته نه چې خپل نوم فواد دی خو بس شاهرخ نوم زما پہچان دی خوښ مې دی بل زما د دوکان نوم هم شاهرخ و نو بس یې دا پہچان جوړ شوی دی شاهرخ نوم د ځان ته خوښ ولې کو بس شاهرخ خان زما شوق و خوښ مې هغه فلمونه به مې کتل هغه سټایل مې زما ډېر خوښ و بس هغه نوم ما به ځان له کې واړو نو هغه نوم اوس په ما پوښ شوی دی کله ناکله سوچ هم کوم چې لکه دا مې څه ځان له کوي سبا بوډا مې هم خلک وي شاهرخ خان ناروان دی کوم مړ مې هم نو خلک وي شاهرخ خان مړ دی که نو اوس پې خفه مو خو پس شوی کار دی خو پکې څه کېږي نه نو په پاکستان کې داسې فنکار نه و چې ستا زړه ته کوڅه وای او د هغه نوم دې په ځان باندې ایښی وای ولې نه په پاکستان کې خو ماشاءالله ډېر ښه فنکاران ښه اکټران شته خو بس زما مینه بس ده سره وه نو بس دا نوم مې ځکه په ځان ایښی دی دا ماته ووایه په پښتو فلم انډسټري او په پښتو ډرامه انډسټري کې ستا ذهن څه وایي چې کم یو څیز پر لار روان دی پښتو انډسټري کې خو دې وخت کې چې کوم دی ټول بس په ګډ وډ روان دي هېڅ هم نشته خو فلم دی فلم پاتې شوی ده که ډرامه ده ډرامه پاتې شوې ده خو دا په دې بیا هم شکر وباسو چې لکه د یوټیوب راغلی دی که نه نو دا نوي نوي لکان ورته رامخته شوي دي لکه په سیډي دور شو په سلیما دور کې اوس هم تاله څوک چانس نه درکوي نه راباندې کار کوي پیسې به د خپلې لګولي هم به باندې چا کار نه کوي یوټیوب داسې یو نوم دی چې په دې کې هر سړی چلېږي ته هم اکټر دی زه هم اکټر یم بل هم اکټر دی نو دا پکې ښه دی په دواړو کې ډرامه او په فلم کې ښه کم یو دی په دې دور کې که د 2016 نه دې خوا وې نو د فلم نه ډرامه ډېره زیاته ښه ده کتونکي هم ډېر دي ګوري مې خلکو که ته سوچې کې په یوټیوب چې ډرامه ورکړې نو په لکو 8 لکه 7 لکه 15 لکه خلک ګوري که نه فلم تقریبا زم چې 1500 کسان به هم نه ګوري ټوله راته پته ده دا فلم د زیوال پر طرف څه له لاړې دا چې یو بل څه خپې وایي تا ته غل ما ته غل پارسه کې وانه کوي دا سوال دی په خپله په ځان ناوسې دی لکه تا یو پروډوسر یو فلم جوړ کو تا غله ګټه مه ورکوه چې 10 لکه ولګولې هغه 10 لکه وله ورکه یو 50,000 کمې وله ورکه نو هغه به بل فلم ته تیار شي نو هغه چې لا غریب لا راغلی نه چې هغه نه خلص لکه هغه چې نه راکرس کړي بس هغه هم ختم شو نور هم دی والي نو هغه بل ځل مازغه خراب شي فلم کوي بس فلم په دې وجه هغه ختم دی شاهرخ بله خواته به راسو دا راته ووایه تا تر اوسه پورې په څومره ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده یاره ما نه خو سویم چې نه سل نه خو دم بر ډرامې و ما کړي که خپلې به مې هم کړي یو بل سره به مې هم کړي که نه داسې سل نه به بره وي په دا سلو ډرامو کې داسې ډرامه چې ستا زړه ته کوزه سوي داسې ډرامه مونږ یو کړی و شاید عثمان صاحب ډایرکټر چې زما زړه ته پرېوتې ده مینا ډېره ښه ډرامه او هغې نه بعد مې یو بله کړې وه کونډې لور امجد صاحب ډایرکټر هم یې زړه ته پرېوتې وه بله مې یو کړې وه تهمت جهانګیر شاه صاحب ډایرکټر دا زما د ژوند ښې ډرامې ښکلې ډرامې دا وه او خوره مې ژوندون شو د هغې پروډوسر چې کوم د بارګر هم دی کلیوال مې هم دی شینو خپل نوم عبدالمالک دی په شینا باندې مشهور د هغې پروډوسر یو مې هغه ډرامه راته پرېوته نور چې څونه م کړي دي بس خوند یې نه دی راکړی په دې ټولو ډرامو کې ستا کرکټر به څه و نو بس
ما خو کامیډي هم کړی دی ویلن مې هم کړی دی هیرو مې هم کړی ما خو څونه کرکټر یې وی ما کړی چاړه کرکټر ما کړی دی مړر قسم کرکټر ما په یوټیوب کې کړی دی الحمدلله زیاته د کم کرکټر لوبولی دی زیات که زه ویلن لوبوم ویلن ما خلک خوښوي یم او ویلن زه کوم هم خو په ډېرو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده له کومو ډایرکټرانو سره د تر اوسه پورې کار کړی دی الحمدلله ما خو ډېر ډایرکټرانو سره شاهد عثمان صاحب سره امجد سید صاحب سره جهانګیر شاه صاحب سره امجد نوید صاحب سره اکے خان صاحب سره مې ډرامه کړې پرمانو مرزي سره مې ډرامه کړې ده احسان صاحب سره مې کړې ده داسې ډېر دي زمان بغدادي صاحب سره مې کړی ډېر دي سرانه هیر دي دغه مخې ته دي او ټولو سره مې ښه کارونه کړي په دې ټولو ډایرکټرانو کې ستا په نظر باندې بهترینه باکماله ډایرکټر کوم یو دی یاره په ټولو ښه ډایرکټر ځکه هر ډایرکټر دا خواهش دی چې لکه زه د ښه کار په یو آرټسټ باندې وکړم چې ما ته ودرېږي ځکه زموږ نه مخکې نو خو پرې هغه راځي که نه که موږ ډېر ښه کار هم وکړو نو یاره فرانکي ډایرکټر پرې کار کړی کار دغه ښه هغه شوی په دې ټولو ډرامو کې داسې ډرامه چې ته د هغې ډرامې ډایلاګ په خوند وایې هغه کومه یوه ده که د هغه ډایلاګ کتونکو ته وویل اوس خو ما یو ډایلاګونه خو ډېر دي خو ما یو ډرامه کړې ریلیز نه زندان نومېږي نو هغې کې چې کوم دی یو ډایلاګ دی په تاسو ته مې وایي کتونکي به هم ګوري کې زما یو ملګري د هغه مرګ پسې راځم چې پسې راشم نو هغه ما ته څوک یې لکته زه ورته خندې قیامتونه او جړې تندرونه بس پنجبین دی زلفې زنګې دی دانوانه د شیخ د لاسه پرېوتې تسبې دانوانه تا دا جرأت څنګه کړی دی چې د شیرباز خان په معشوقه دی چال خور کړی دی ډېر غلط کار دی کړی دی ها ډېره مننه خوند یې وکړي دا ماته ووایه کوم ډایلاګس دي کتونکو ته وویلې د دې ډرامې نوم څه و او دا د کوم یوه ډایرکټر ډرامه وه دا ډرامې نوم چې کوم دی زندان دی او د دې ډایرکټر چې کوم دی ډېر مینه ناک او ډېر خوندور ډایرکټر هم دی او په خپله کرکټر هم کړي دي ویلن هم پاتې شوی نو دی امجد سید صاحب دی او ما سره ډېر زیاته خوارګي یوازې په دې ډرامه کې نه زه چې په کومه ډرامه کې ویلن یم او امجد سید صاحب ډایرکټر نو بیا زه ډېر زیات خوشحاله یم هغه ډېر زیاته خوارګي ویلن سره کوي کو زه یم او کو بلې هغه ویلن سره ډېره خوارګي دا ماته ووایه د فن دنیا ته څه وخت راغې او ولې راغې نو وسپن دنیا ته خو تقریبا 2013 کې راغلی یم ابا شوق مې ورسره و نو خوښ مې ورسره رالم ورته خو چې موږ رالو نو چې خبره چې هغه بیرې د خلکو خوړلي دي او تشې پاڼې موږ ته پاتې شوي نو اوس خوند نشته بس هغه مزه یې روکه شوې ده په دې فن کې د ټولنې لخوا د سوسایټي لخوا د معاشرې لخوا څه ستونزه څه تکلیف خو میلاو شوی نه دی او ولې نه کور مالت کې مو داسې ورونه خویندې ټول ما نه په دې باندې خفه دي زه الحمدلله په کوم مومند یم زما ټیلرۍ دوکان خپل هنر مې لاس کې دی هنرمند سړی یم خو بس زما سره شوق دی چې والټه کول کنځل ویناګانې مې شوي دي د کور مې شړلی یم هغه هم خادم را سره خلکو پرې هېره که نه چې دی دا ډمتوب کوي لکه دا خو فن دی خو خلکو د ډمتوب نوم ورکوي که نه نو خو دې خلک خبر نه شي دا څه ته وایي خو بس زه خپل شوق مې جاري ساتو نو بس ته مو پته لګېدی چې دی نه منې کېږي نو بس اوس څه نه وایي راته کتونکو ته څه وایي یو فنکار به د کتونکي په مخ کې په وړاندې څنګه ژوند تېروي کتونکو ته خو بس زما دا پیغام دی که څوک دې سره شوق ساتي و چې راځو ورته نو راځي دې ورته نه اوس پکې څه پاتې نه دي او که به زمونږ دا ډرامې ګوري به دا دې ګوري به دکه دې ګوري نو دې کې څه شته نه خو د راتلو کوشش دې نه کوي ځکه چې هر څه لړه فلم لړو داسې سي ډرامې لړې اوس د خدای خیر کې د یوټیوب لړ نه شي خلکو داسې ډرامې جوړې کړي چې نه خوند شته او نه رنګ شته موږ سره دغه غم دی او که څوک خواهش لري چې موږ راځو نو دا بس دی یو خوب یې نه دی راځي زما ټول ورونه دي او زما ورته خواست دی چې بس راځي دي نه څه پکې شته نه نو همیشه به قیامته پورې خپلې پیسې لګي په پښتو فلم انډسټري کې د تر ټولو کم یو فنکار خوښ شي خدو په فلمونو کې خو زما زیات کر جهانګیر صاحب خوښ دی او جهانګیر صاحب یوازې زما چې ټولو کتونکو خوښ دی ځکه چې هغه بس اکټر کو وی نو زه په پاکستان کې زه اکټر مانم که نه که په دې څو خفه کېږي خوشحاله کېږم په پاکستان کې اکټر صرف جهانګیر صاحب دی
نو راسې ګپ دی بس هر سړی په یو ټیمپو کې روان دی کارجا ارباز صاحب دی بس یو کرکټر به هغه به هیروي بل کرکټر نشي کولی داسې جبګل صاحب دی داسې شهید خان دی او جانکیر داسې واحد داسې اکټر دی چې هغه هر څه کولی شي هغه هیروم دی کامیډیم دی ویلن هم دی غره بلا ده دویم د پیدایشي اکټر هغه جهانګیر صاحب دی بس فلم سازانو ته ډایرکټرانو صاحبانو ته څه کول پکار دي چې د پښتنو دپاره د څنګه فلمان سازوي بس ما خو ټولو ډایرکټرانو ته دا خواسته چې بس ښه سټوري ښه فلم ضروري نه چې بس بلا کاسټ یې پکې چې پلان کې ته دې ځای نه بس کاست بس سمپل سرباز جنګیل یا جبګلو لکه دوه کسان خو چې کهاني ستا مضبوطي سکرپټ دی مضبوطي او ډایرکټر دی مضبوطي کنه خلکو ته ښه په مینه ښه په شوق دا په ډزو کار نه دی چې ته مقابلې فلمونه جوړ کړې چې نه فلم خوند ونه رنګي یو شیز جوړ کړي او ښه شیز جوړ کړي چې خلکو ته په مینه کړي او تر اخره پورې خلک یا ساتي چې واقعي دا یو فلم دی دا خلکو کتو و زمونږ پښتو یو فلم او ازاري اوس عثمان صاحب هم د ازاري هغه دغه جوړ کړی دی خو ښه فلم یې کېده خپله خواري یې کړې ده خو لکه پښتو زوړ فلم یا مصرخ چې کوم ازاري فلم کړی دی که نه ځکه چې په تاریخ کې به نه هغه شان فلم وشي او نه به څوک جوړ کړي نه به راشي زما خو دا ځکه ما کتلی دا فلم او یو نهه پیرې به ما هم کتلي هغه د شاهرخ خان څه ارمان دی چې په پښتو فلم انډسټري کې کار کول غواړي او که نه ولې دا خو د هر سړي ارمان دی یوازې زما د څونه زمونږ کتونکي چې دي دا کوم چې په ډرامو فلمونو کې کار کوي هر سړي دا خواهش چې زه په فلم په پرده باندې راشم خو دا بې مناسبه را نشو راتلی ځکه څوک چاله پیدا ورکوي نه نو هر سړی کو پیسې څوک لګوي بس په پرده راځي کو پیسې څوک نه لګي په 50 کاله کې په پرده نه راځي کو ترام شي نو سیټ کرکټر بدل کې پس یو ټوپک مار به ولاړې او ټوپک به ګرځي ډایلاګ خو پتا باندې 50 کاله کې څوک نه وایي شاهرخ بله خواته به راسو دا راته ووایه شاهرخ خان د کومې سیمې دی زه خو جی مردان یم په کام څوک یې په کام مومند یم جی مومند د کوم ځای تاماخیل مومنځی واده دې شته روزګار دې شته او که نه واده هم مې الحمدلله 2 ودونه کړي دي او دې کې مې لس 11 بچي مې دي 11 بچي مې د حیدرې لکان د تجي نه کېدي او هنر مې چې کوم دی درځتوب کار کوم په آخر کې د وطن چینل مینوالو ته که د یو ښه ښایسته پیغام په ذهن کې وي مینوالو ته خو زما یو ډایرکټر رانیر شوی دی لیونی ډایرکټر دی به پیژنې لیونی پروډوسر هم دی او لیونی ډایرکټر هم دی چې د هغه نوم دی طارق مردانې ډېر ښه انسان ډېر زبردست پروډوسر او زما ډېر ښه ملګری هم دی بلکې ورور مې دی نو هغه هم ډېر ښه ډایرکټر زما ډېر ډرامې ما هغه سره کړي دي خدای شته چې لکه ډېر چانس د هیرو چانس ما له هغه راکړی غټ غټې خرچې را باندې کړي دي که نه په غټ کاست کې ځای کړی ما نو زه د هغه هم ډېر زیاته شکریه ادا کوم یو نه ډېرې پیرې ادا کوم چې زما ډېر ښه ملګری هم دی ډېر ښه ډایرکټر هم دی طارق مردانې دې وخت کې موږ د هغه ډرامې په سیټ باندې موجود وو هغه خو لګیا دی کار کوي او موږ وطن چینل والا سره ناست وو زه دې هم ډېره شکریه ادا کوم چې دونه قیمتي وخت خراب کړی د کراچۍ سر نه راغلی او زموږ نه انټرویو نو الله دې دا چینل هم کامیاب کړي الله دې هم ترقي ورکړي نو بس زما دغه پیغام دی او تاسو زما مهرباني نو بس اوس څه وایي زه تابعدار یم ډیره مننه کور د ودان څه ګرانو کتونکو دا و د پښتو ډراما انډسټري یو ډیر باکماله اکټر شاهرخ خان چې له ده سره هم د ده پر فن او پر ژوند باندې تفصیلي مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی الله سپارلې یاسته د خدای په امان